ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به په کانوا اپلیکیشن باندې خبرې کوو. کانوا اپلیکیشن چې ما را ډاونلوډ کړی دی، تاسو به په ګوګل پلی کې په پلی سټور کې را ډاونلوډ کړئ. نو کله چې مو را ډاونلوډ کړل نو هغه نه وروسته به کانوا اپلیکیشن ته داخل شئ. چې کله داخل شوئ د هغه نه وروسته به تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ په کانوا کې. کانوا خپل ویب سایټ هم لري، kanwa.com. هلته هم تاسو کولی شئ چې دا استعمال کړئ. که چېرته دلته په خپل انډراید موبایلونو کې استعمالوئ تاسو له دې اپلیکیشن څخه ګټه اخیستلی شئ. کانوا د دې دپاره استعمالوو چې مو ګرافیک ډیزاینینګ، یعنې که چېرته د یوټیوب د ویډیو لپاره یو تمنیل جوړوو، یو لوګو جوړوو، یو د فیسبوک د کور فوټو، یا د پیج، یا د انسټاګرام، یا ټویټر، یا واتساپ لپاره کوم فوټو جوړوو، نو ډېر په اسانۍ او په تیزۍ سره موږ کولی شو چې ګرافیک ډیزاینینګ په دې اپلیکیشن کې یا د کانوا په ویب سایټ کې چې kanwa.com ویب سایټ ته په دې کې کولی شو. نو نن به موږ په همدې باندې بحث کوو چې څنګه دا استعمالولی شو او څنګه یو ښه ډیزاینینګ کولی شو او یو څه جوړولی شو په دې اپلیکیشن کې. تاسو به خپل اکاونټ جوړ کړئ، صرف ایمیل او پاسورډ غواړي. نو چې کله داخل شوئ نو تاسو ته به داسې یو صفحه راسي مخې ته. نو تاسو دلته سرچ کې هم ورکولی شئ، هر قسم ته دغسې تاسو غواړئ. مثال د فیسبوک لپاره تاسو غواړئ، دلته به تاسو صرف فیسبوک چې تاسو ولیکئ، دلته به تاسو ته هر څه راسي. فیسبوک کور فوټو، پوسټ، سټوري، ویډیو، هر څه چې تاسو ډیزاین کوئ هماغه تاسو کوئ. مثال زه فیسبوک کور فوټو جوړوم، داسې کله تاسو کلیک کړئ تاسو به دومره زیات آپشنونه راسي. تاسې هر ډیزاین غواړئ هغه ډیزاین راواخلئ. د هغه نه وروسته بیا تاسو د ډیزاین کې ایډیټینګ کولی شئ، خپل د خوښې مطابق یې تاسو جوړولی شئ. نو کله دا صفحه تاسو ته خلاص شوه، دلته تاسو ته کټګوري هم ټولې کټګوریانې تاسو شو کړی دي. انسټاګرام شو، انسټاګرام سټوري شو، پوسټر شو، لوګو شوه، کار شو، بزنس شو، زیات کټګوریانې دا ټول تاسو کتلی شئ. او لاندې په همدې قسم ته هره کټګوري بېل بېل ځینې سمپل هم ورکړي دي، که د هر کټګوري لپاره یې ځینې دغه ورکړي دي، لکه فیسبوک کور فوټو، سوشل میډیا شو. نو تاسو هر ډیزاین هر قسم ته ډیزاین تاسو غواړئ نو تاسو په هماغه باندې کلیک وکوئ، نو هغه کې تاسو ایډیټینګ کولی شئ. اوس به راسو د ډیزاین اپشن ته. کله چې ډیزاین اپشن کلیک کړئ، دلته هغه ډیزاینونه چې تاسو مخکې نه مخکې جوړ کړي هغه ډیزاینونه تاسو ته راوړئ. دغه ډیزاینونه ما مخکې کار کړی دی، دا ډیزاینونه یې اوس ما ته راوړل. تاسو چې مخکې کار نه وي کړی نو دلته به تاسو ته هېڅ کوم ډیزاین نه رااړوي. بل دغه جمع ایکن چې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به داسې صفحه ښکاره شي. دې وروسته تاسو کولی شئ انسټاګرام سټوري ته، فیسبوک کور فوټو، دلته زیات اپشنونه تاسو درکوي. تاسو هر اپشن چې تاسو خوښ وي تاسو هماغه قسم ته ډیزاین جوړولی شئ. یا هم تاسو خپل د خوښې مطابق تاسو دې ته ویډت او هایټ ورکولی شئ، یعنې هغه کوم چې پکسل کې ورکوئ، سنټیمیټر کې، ملیمیټر کې، انچ کې ورکوئ، هغه تاسو ورته انتخابولی شئ دلته. اوس زه غواړم چې یو انسټاګرام پوسټ، مثال زه د انسټاګرام پوسټ غواړم چې جوړ یې کړم. نو زه راځم دلته په یو ډیزاین باندې کلیک کوم. مختلف ډیزاین لري، تاسو هر قسم. زه په دې ډیزاین باندې مثال کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړ، د هغه نه وروسته به راسئ په ایډیټ باندې به کلیک کړئ. چې ایډیټ باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو لومړی دا اپشن دی. دا اپشن کله چې تاسو مثال یو غلطي درنه وشي چې درنه خراب شي، تاسو دې اپشن په واسطه باندې بېرته بیک واپس بېرته تللی شئ. دوهم اپشن دا اپشن ده. کله چې دا اپشن تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو ته مختلف قسم ډیزاینونه تاسو ته رااړوي، لکه دا اوس انیمیټډ سوشل میډیا شو، همداسې انسټاګرام سټوري شو، همداسې زیات ډیزاینونه تاسو ته رااړي. هر یو چې تاسو خوښ هماغه باندې کلیک کړئ. او یا هم تاسو کولی شئ دې ته سایز وټاکئ دلته. نو دریم اپشن چې دا اپشن د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ دا لینک سینډ کړئ او یا هم ایډیشن پکې وکوئ. بل اپشن همدا اپشن د پریپیرینګ یور ډیزاین چې تاسو ته هغه خپل ډیزاین څنګه سیو شو او تاسو یې کولی شئ د دغو فیسبوک یا واتساپ دغو له لارې تاسې سینډ کولی هم شئ، یعنې شیر کولی شئ. او بل هم همدا اپشن ده، د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ خپل ایمیج سیو کړئ یا سینډ کړئ. هر څه اکشن چې تاسو ورباندې کوئ هغه ورباندې کولی شئ. بل هم دغه آیکن ده. کله چې دا آیکن تاسو کلیک کړئ نو د دې آیکن دا اوس موږ یو پیج لرو، که چېرته تاسو غواړئ چې بل پیج هم جوړ کړئ نو د پلس آیکن به کلیک کړئ، بل پیج هم ورسره جوړ شو. نو زه غواړم د دویم پیج چې دا زه نه غواړم، بېرته بیک ځم. او بل آیکن هم دغه
راسته طرف کې کونج کې چې کوم جمع ایکن ده داسې کله تاسو کلیک کوئ دلته ځینې اپشنونه راځي تاسو ټکسټ پکې اضافه کولی شئ ایمیج ویډیو سټیکر السټریشن ټیمپلیټ لوګو پیج هر څه چې تاسو غواړئ هغه تاسو دلته اضافه کولی شئ نو اوس چې کله تاسو غواړئ په دې کې ایډیشن وکړئ مثال دغه پاس چې کوم خط لیکلی ده زه غواړم چې دغه ایډیټ کړم نو زه دلته کلیک ورباندې کوم چې کلیک مې ورباندې وکړ دغه نه وروسته زه په دې ټکسټ باندې کلیک کوم مثال زه غواړم چې دا چینج کړم دلته لیکم ګرافیک ډیزاینینګ ګرافیک ډیزاین مې ولیکئ اوس همدا ګرافیک ډیزاین ده تاسو کولی شئ دلته د دې اپشن په کلیک کولو سره راسته طرف ته چپ طرف ته او یا هم په سینټر کې راتلی شي او بل بولډ ایکشن ده چې دا بولډ کېږي او بل ایټالیک ایکن ده چې دا ایټالیک شکل اخلي او بل هم د ډبل ای چې کوم ایکن د دې په واسطه سره دا څه کوي ټول کپیټل لیټر یعنې غټو حروفو ته تبدیلېږي او سپیسینګ ده تاسو د حروفو ترمنځ سپیس زیاتولی شئ او همداسې که چېرته دوه درې څو لاینونه وي د هغه لاین ترمنځ تاسو سپیس اضافه کولی شئ او بل ایکن د فونټ ته تاسو کولی شئ د خپل د خوښې وړ مطابق کوم فونټ چې تاسو غواړئ هغه فونټ تاسو انتخابولی شئ او بل ایکن هم د سایز ده دلته تاسو سایز زیاتولی شئ بل ایکن د رنګ د کلر ده تاسو کولی شئ دې کلر چینج کړئ هر قسم ته کلر تاسو ورکولی شئ نو صرف په دې لیکایي باندې کلیک وکوئ نو کولی شئ تاسو دا په اسانۍ سره ایډیټ کړئ اوس که چېرته تاسو غواړئ چې یو ایمیج راواخلئ نو د ایمیج راخیستو لپاره به بیا دلته راسو په ایمیج باندې به کلیک وکړو په ایمیج باندې به کلیک کړئ دلته تاته خپل چې کوم ایمیج دی هغه هم درکوي که چېرته تاسو دغه ایمیج نه غواړئ نو تاسو کولی شئ دلته د بلټن په سیسټم کې چې کوم ایمیج دا هم تاسو راخیستلی شئ مثال زه دې نه یو ایمیج راخلم دا ایمیج مثال ما راواخلئ دا ایمیج چې ما راواخلئ مثال بیا زه غواړم دلته پلیس کړمه دا ایمیج چې ما دلته پلیس کوئ اوس کولی شئ تاسو په دې کې هر قسم ته ایډیټ راولئ لکه کلر شو کلر یې تاسو چینج کېدل غواړئ دا بیکګراونډ یې چینج شو مثال دلته تاسو زیات کلران دي هر کلر چې تاسو خوښ هغه کلر تاسو راخیستلی شئ او فلټر شو فلټر په کلیک کولو سره تاسو اپشنونه درکوي هر اپشن چې تاسو خوښ هماغه اپشن تاسو ورباندې اپلای کولی شئ ایډوانس فلټر ده په دې کې برایټنس یې زیاته کانټرکسټ د کلر کې چینج راولي هر قسم ته تغیرات تاسو په دې کې راوستلی شئ بیک لاړم بېرته اوس هم غواړو مثال یوه ویډیو راخلي دلته یې ورباندې پلیس کوئ ویډیو هم تاسو راخیستلی شئ همداسې غواړئ یو سټیکر راواخلئ مثال زه یو سټیکر راخلم دلته سرچ کولی هم شئ تاسو زیات سټیکر دی دلته مثال زه دا سټیکر اخلم دا سټیکر دې راواخیستی دا سټیکر دې پلیس کړئ مثال دلته دې چېرته پلیس کړئ د سټیکر ته راخیستلی شئ هر قسم د سټیکر چې سرچ کولی یم چې السټریشن دلته تاسو مختلف قسم ته ډیزاینونه جوړ شوي تاسو یې راخیستلی شئ مثال په ډول زه غواړم دا کوره راسي بیا رااخلم تاسو دلته پلیس کولی شئ خپل په ډیزاین کې تغیرات پکې راولئ کلر یې چینج کړئ دا تور کلر یې چینج کړئ خړ کلر ته یې چینج کړئ پینک کلر ته یې چینج کړئ هر قسم ته یې چینج کولی شئ همداسې دا زیډ کلر یې چینج کړئ د دې کورې کولی شئ پینک ته یې چینج کړئ هر قسم ته ډیزاین تاسو پکې کولی شئ کولی شئ ټرانسپیرنسي یعنې د رڼا زیاتوالی او کموالی اوپیسټي یې کمه او زیاته کړئ او همداسې تاسو کولی شئ چې یو د السټریشن کې تاسو سرچ کړئ مثال یوټیوب تاسو یوټیوب چې کوم ایکونونه وي دا به درته راسي مثال زه غواړم چې دا ایکن راواخلم دا مې راواخیستی تاسو کولی شئ د دې رنګ هم تغییر کړئ دې اپشنونو کلیک کولو سره همداسې زه اوس غواړم په سټیکر کې زه موبایل سرچ کړم همداسې تاسو موبایل راخیستئ موبایل یو دغه راخیستلی شئ چې زه غواړم دا راواخلم دلته یې پلیس کړمه
کولی سو illustration کې زموږ کوم سرچ کړم د موبایل ته یو اپشن راخلمه ده یعنې سر پریس کوم رنګ یې تغیروي داسې یو سور کلر ته چینج کولی شي او دا کور یې چینج کوي سپین ته یې چینج کولی شي همداسې که غواړئ په همدې کې لیکایي ولیکئ لیکلی یې شئ ټکسټ غواړئ دلته مختلف تاسو اډ سم ټکسټ خپل ځاني غواړئ ته ټکسټ ور اضافه کړئ دلته به خپل ټکسټ ولیکئ مثال سبسکرایب دا ټکسټ یې ولیکئ ټکسټ لیکلی شئ بولډ کولی شئ ایټالي کولی شئ دا اپشنونه باندې خو مخکې ریویو ورکړله همداسې ځینې ټمپلیټس یې جوړ شوي دي مخکې نه مخکې دا رااخیستلی شئ دا ډیزاینونه یې تاسو یې رااخیستلی شئ او همداسې لوګوز یوه لوګو رااخیستلی شئ اډ نیو لوګو داسې ده دا بیا پیډ دي یعنې په پیسو سره به بیا تاسو اوس تاسو ته 14 دې فري ټرایل هم درکوي هغه نه وروسته بیا تاسو څه کوئ دې ته پیسې ورکوئ دې تېرېږو نو دا و د کانوا اپلیکیشن تاسو کولی شئ کانوا ډاټ کام ویبسایټ ته هم ورسئ ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب لپاره تمنیلز یې جوړوئ یا هم د فیسبوک کور فوټو یا د خپل پیج کور فوټو یا د انسټاګرام لپاره یا د ټویټر لپاره واتساپ لپاره یا یو کارت جوړوئ بزنس کارت جوړوئ انویټیشن کارت جوړوئ هر قسم ته ډیزاینینګ ستاسو وغواړئ هغه تاسو په کانوا په واسطه سره کولی شئ نو انشاءالله د کانوا ډاټ کام ویبسایټ باندې به هم زه ویډیو جوړوم د هغه لپاره هم چینل ته رجوع وکوئ د توجه څخه مو یو جهان مننه